د قرآن کریم د ترجمې اتیاوم درس د العمران سورت او 22 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمائی قل ووایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دویتا اتویعو اطاعت کوي الله د الله تعالی والرسول او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فإن نکو تولو دوی وګرځیدل، یعنی د الله تعالی او د محمد صلی الله علیه وسلم د اطاعت څخه انکار وکړو، فإن نو بشکا الله تعالی لا يحب نخوخوی الکافرین کافران، یعنی څوک چې انکار کوي الله تعالی هغه خلق نخوخوي او په جهنم کې اچوي. او فرمای ان بشکا الله تعالی استوفا غوره کړی دی آدم علیه السلام ونوحا او نوح علیه السلام وآل او اولاد ابراهیم د ابراهیم علیه السلام وآل او اولاد عمران د عمران علیه السلام علی العالمین په عالمونو باندې. او فرمای ذریتن اولادونه بعدها زین د دوی من بعدن د زینو والله او الله تعالی سمیع اوریدن کے علیم او پوهیدن کے دے. نوح علیه السلام د آدم علیه السلام د اولادی څخه وو. ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام د اولادی څخه وو. بنی اسماعیل او بنی اسرائیل د ابراهیم علیه السلام د اولادین وو. عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام زوی او مریم علیه السلام د عمران علیه السلام لور او د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې وو. او ټول یو انسانی نسل وو، یعنی ټول انسانانو. نو څوک چې وایي او دا عقیده لري چې مریم علیه السلام او عیسی علیه السلام خدایانو، دا غلطه ده، ځکه چې دوی خو زیږیدلی وو، دوی خو انسانانو، دوی خو په انسانی نسل کې پیدا شوي وو، زیږیدلی وو. د عیسی علیه السلام مور معلومه وه او د مریم علیه السلام پلار او مور معلومو. نو هغه څوک چې زیږیدلی انسانانی هغه خدایان نشي کېدلی. اذ
کله چې قالت وویلې امرأتو خزي عمران د عمران علیه السلام ربي ای زما ربا انی بیشک ما نظرتو نظر کړی دی لکا تا تا ما څه شی فی بطنی چې زما په ګېډه کې دی محررا آزاد یعنی د دنیا د نورو ټولو کارونو نه به آزاد وي صرف د دین او بیت المقدس خدمت به کوي فتقبل نو قبول کړه منی زمانه دا نظر انک بشکت انت السمیع همدات خ اوریدونکې العلیم او خ عالم یې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين